خوا به په یوه کلي کې یو هلک اوسېده چې نوم یې زلمی و. زلمی ډېر هوښیار و. یوه ورځ زلمی ځنګل ته د لرګیو ټولولو لپاره لاړ. لمر پرېوتلو ته نږدې و چې ناڅاپه یو لوی زمری د ونو له منځه راووت. زمري زلمي ته وکتل او په غړمبېدو یې پیل وکړ. زلمی وېرېد خو پوهېده چې منډه وهل ګټه نه لري. هغه په ځمکه کې د شګو یوه کڅوړه ولیده. زلمي په چکۍ سره د شګو کڅوړه پرانیستله او د زمري سترګو ته یې وغورځوله. زمری د شګو له امله په سترګو ړوند شو، په درد کې غوزار پیل کړ. زلمي په همغه فرض کې په یوه لوړه ونه کې پناه واخیسته. زمری چې سترګې یې نشوې خلاصولی له هغه ځایه لاړ. زلمی خوندي خو تر شپې پورې په ونه کې پاتې شو. کله چې د کلي خلک د هغه لټون ته راغلل، هغه یې په ونه کې وموند. زلمي زده کړل چې په سختو حالاتو کې ویره نه بلکې هوښیارتیا انسان ژغوري. دا پیغام ماشومانو ته دا ور زده کوي چې کله له کومې ستونزې سره مخ کیږي نو د ویرېدو پر ځای باید له خپل عقل څخه کار واخلي.